ډیرو محترمو مسلمانانو ورونو، یو ډیر اسان عمل دی او هغه عمل او کار ته نن سبا ډیر زیات ضرورت هم دی او د خوشحالۍ خبره دا ده چې اجر ډیر زیات دی. هغه څه شی دی هغه دا دی چې د یو مسکین سره او د کونډې سره ښېګړه کول. صحیح حدیث کې راغلی امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الساعي على الارملة والمسکین، هغه انسان چې د کونډو او د مسکینانو په غم کې وي، د هغوی غمخوار وي، د هغې د ډوډۍ د نفقې غم کوي، د هغې د جامو غم کوي، د هغې د کور غم کوي، د هغې د قرضونو غم کوي، څونه اجر الله ورکوي؟ کالمجاهد فی سبیل الله. وایي دا په شانته د الله په نیز باندې د مجاهد دی د الله په لار کې. دا هغه مجاهد چې الله ته قبول دی، الله ته منظور دی، هغه مجاهد په شانته دی. او ورسره او یا داسې دی او القائم اللیلي، لکه ټوله شپه چې منځم کوي، ټوله شپه د ده په منځ کې حساب. او الصائم النهار، همدغه رنګې لکه ټوله ورځ چې دا روژې. سبحان الله، د الله په نیز باندې مجاهد قبول مجاهد. او همدغه رنګې ټوله شپه ته ودی قلارې بېغمه خوبونه کوه، دا ټوله شپه ستا په نفلونو کې حساب ده. او نفلي روژې کوم نه نیسي مه نیسه، فرضي خو به نیسي، دا ټول کال دا ستا په روجو کې حسابېږي. وړون څه غواړي؟ دوه سترګې غواړي عزتمندو. دا کار ګران دی، قسم په الله ډېر اسان دی. خپل مالونه راوباسئ که خپل نه یو بل ورور ته ویو چې مالدار یې ورته ویو چې ورور راشه پلانکي ځای کې غریب دی، مسکین دی، ما او تا باندې امتحان دی، کونډه ده، یتیمانان دي، دغه بچي دي. داسې قیاس وکړه لکه دا چې زما او ستا بچي دي. خپل سوچ وکړه لکه ستا بچي دي او الله دې نه کوي سبا له ته نه وي، دا ستا ښځه دغسې سپېره ناستی، بې کوره ناستی، بې جامو ناستی، بې ډوډۍ ناستی، په یخنۍ کې ناستی، هېڅ هم نه لري او دا ستا بچي دغسې ناستي. نه ستا څه ګمان دی او څه خیالات به ستا په ذهن کې تېرېږي؟ دقه ماشومان د یو چا بچي وو، دغه ماشومان هم دقسې نازولي وو خپل پلار ته لکه تا ته چې خپل بچیان نازولي دي. دغه ښځه خپل خاوند ته هم دغسې ګرانه وه او نازولې لکه څنګه چې خپله ښځه نازې. همدغه رنګې مسکین چې دی هغه هم دقسې اشتها ښه خوراک ته لري لکه ما او تا چې لرو، ښه لباس ته هغه هم لري، همدغه رنګې کور ته هم لري. نو دا امتحان دی عزتمندو، دومره لوی ثوابونه او دومره عمل او بل دا عزت دی، دا یو شرافت دی د مسلمان دپاره چې په داسې کار کې هغه ځان مصروفه کړي. نو باید اول الله پاک ما ته توفیق راکړي او بیا تاسو ته ټولو اورېدونکو ته ټول مسلمانانو ته چې د مسلمانانو سره دا خیرونه وکړو، دا ښېګړې ورسره وکړو او دغه خیر او دغه اجرونه هغه وګټو. هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم.